د اختر د ورځو په رانږدې کېدو سره هم مهاله په کندوز ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د دې ولایت اوسیدونکي د اختر په ورځو کې د اړتیا وړ توکي د پیرلو لپاره له لرې واټن څخه راغلي دي، چې له امله یې په کندوز کې د دکاندارانو کاروبار ډیر او ښه شوی دی. از قبیل میوه خشک پوستک سال پار 1201,000 بود، 800 و 7,500 و 8,500 آمدن. خسته سال پار 3,500 بود که فعلا 280 و 300 آمدن. نخود و کشمش و همه چیز از سال پار که خیلی نرخش پایین آمدن. نو وړه جګ سوی ده مخکې روژې نه او نوی جګ سوی مګر یو قرار روان ده. لوبیا او نخود ټول شیان یو بیه دي وروره، جګ سوی نه ده مقصد، نرخ یو بیه ده. د کندوز ښاریان هم په بازار کې د ارزانه بیو له امله خوښ دي. د دوی په وینا سږکال د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو لوړوالی نه دی راغلی او د بیې د کنټرول له امله د اسلامي امارت څخه مننه کوي. به خاطر از اینکه در وطن ما آرامی آمده، صلح آرامی آمده، امی قسم و تمام میوه‌جات از داخل امی افغانستان ماست و از امی تولید میشه. نسبت علتش همی است که یا امی نرخش کاهش پیدا کرده. په داسې حال کې د کندوز د هټیو کارونه مخ په غوړېدو دي چې د دې ولایت د اوسیدونکو اقتصادي حالت د پخوا په پرتله ښه شوی او د پیرلو ځواک هم پیاوړی شوی دی.